قدرمنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو، بیا هم زه ښوونځی سید حمید الله اسمت ستاسو په چوپړ کې یم او غواړم چې د اووم ټولګي فیزیک اتم درس ستاسو سره شریک کړم. په تیرو درسونو کې مو هم د قوې د واحداتو په اړه خبره کړې وه او ویلي مو چې دوه سیستمونه د اندازه کولو لپاره لرو چې یو یې د ام که ای سیستم و، ام که ای سیستم و، او دوهم یې د سی جی ای سیستم و. دا سیستمونه مو په تیر درس کې معرفي کړي وو او پیژندل شوي وو. هیله لرم چې څه ناڅه مو د دې څخه ګټه اخیستلې وي او په یاد مو پاتې شوي وي. یو څه چې زما په یاد دي، تاسو ته مې یوه کورنۍ دنده سپارلې وه چې د قوې واحد د ام که ایس په سیستم کې نیوټن دی. تاسو د قوې واحد د سی جی ایس په سیستم کې پیدا کړئ. خدای دې وکړي چې هغه مو پیدا کړی وي. که نه وي پیدا کړی، اوس په دې درس کې زما سره ملګري شئ او کوشش وکړئ چې د نن څخه په ګټه اخیستنو سره، د نن درس څخه په ګټه اخیستنو سره تاسو د نیوټن او د ډاین چې د قوې واحد دی د سی جی ایس په سیستم کې ګټه پورته کړئ. دا مو وایو چې د سی جی ایس په سیستم کې د قوې واحد ډاین دی. د یو نیوټن اندازه مو ښودلې وه چې قوه هغه وکتوري کمیت دی چې د فنري تلې یا قوه سنج په واسطه سره ښودل کیږي. په تیر درس کې مې وښودله چې یو نیوټن قوه څومره قوې ته ویلی شي او نیوټن مو هم ښودلی وه. اوس غواړم چې په دې درس کې نیوټن تعریف کړو او ډاین تعریف کړو. د نیوټن او ډاین ترمنځ چې کومه اړیکه شتون لري هغه تاسو سره شریکه کړم او په دې باندې باید پوه شئ چې قوه یو خاص او ځانګړی خاصیت لري چې د هغې ته وکتوري خاصیت وي یا جهت غوره کوي ځان ته، یو لوری ټاکي چې هغې ته ویلی شي د قوې وکتوري خاصیت. موږ راځو د لومړي ځل لپاره غواړم چې نیوټن در معرفي کړم. نیوټن څه دی؟ یو نیوټن مساوي کیږي یو کیلوګرام ضرب د یو متر پر سیکنډ یا ثانیه مربع. هر چیرته چې تاسو له دې نه وروسته په فیزیک کې یو کیلوګرام ضرب د متر پر ثانیه مربع ولیدل، دې ته ویلی شي نیوټن. یعنی نیوټن وروسته دې نه د فرمول له مخې څنګه تعریفولی شو؟ داسې وایو چې یو نیوټن قوه د هغه مقدار یا اندازې قوې څخه عبارت ده چې په یو کیلوګرام کتله باندې عمل وکړي، هغې ته د یو متر پر ثانیه مربع باندې تعجیل ورکړي. یعنی یو نیوټن قوه د هغه مقدار قوې څخه عبارت ده چې په یو کیلوګرام کتله باندې عمل وکړي، هغې ته د یو متر پر ثانیه مربع باندې تعجیل ورکړي. دې ته ویلی شي نیوټن. راځو چې اوس نیوټن معرفي شو او مو پیژانده چې ډاین درته معرفي کوم. که د یو ډاین مساوي کي د څه سره؟ د کیلوګرام په ځای باندې باید څه ولیکل شي؟ چونکې مخکې درسو کې مو هم ویلو چې دغه سیستم د اندازه کولو وړوکی سیستم دی او دغه کې واحدات لوی ټاکل کیږي. د لوی سیستم دی د واحداتو. دلته چې کیلوګرام دی، اوس باید د کیلوګرام په ځای باندې ګرام ولیکل شي او د متر په ځای باندې باید څه ولیکم؟ یو سانتي متر. سیکنډ مربع یا ثانیه مربع مشترک دی، په دواړو کې شتون لري. پس راځو وروسته له دې نه چې یو ګرام ضرب د یو سانتي متر پر ثانیه مربع هر چیرته په فیزیک کې مو تر سترګو شو. تاسو په دې باندې باید پوه شئ چې دا عبارت له ډاین څخه دی. یو ډاین د هغه مقدار او اندازې قوې څخه عبارت ده چې په یو ګرام کتله باندې عمل وکړي او هغې ته د یو سانتي متر پر ثانیه مربع باندې تعجیل ورکړي. بیا یې وایم چې که واضح شي، یو ډاین قوه د هغه مقدار قوې څخه عبارت ده چې په یو ګرام کتله باندې عمل وکړي، هغې ته د یو سانتي متر پر ثانیه مربع باندې تعجیل ورکړي یا د ځای بدلون ورکړي. پس راځو د دې دپاره چې پوه شو چې یو نیوټن څو ډاینه کې باید ولیکو
چې یو نیوټن مساوي کیږي د کیلوګرام په ځای باندې لیکلی شو 10 په طاقت د 3 ګرامو یا 1000 ګرامه، هیڅ کوم توپیر نه لري. کیلوګرام په ځای باندې مې ګرام ولیکه، 1000 ګرامه یا 1 کیلوګرام یو شی دی، او لیکمه د متر په ځای باندې یو ضرب دی څو د متر په ځای لیکمه 100 یا 10 په طاقت 2 سانتي متره. ثانیه مربع چونکې په ټولو کې مشترک دی په خپل حالت باندې لیکم. پس راځو د کار لا اسانتیا دپاره په ریاضي کې یوه قاعده ده، هغه قاعدې چې قاعدې مساوي وي او توانونه مختلف وي. توانونه څنګه کوو؟ قاعدو څخه یوه قاعده اخلو او توانونه سره جمع کوو. پس د قاعدونه یوه قاعده اخلو، څه شی بشي 10 3 او 2 چې سره جمع کړو څو بشي 15. مخکې مو فرمول چې ګرام سانتي متر په ثانیه مربع باندې دلته تاسو ته د دې شتون لري چې دا شی کې ډاین کی ډاین، یعنی له دې نه وروسته موږ ته باید دا جوته شي چې یو نیوټن قوه مساوي کیږي 10 په طاقت 15 ډاینه قوې سره. 10 په طاقت 15 ډاینه هم تاسو ته واضح دی چې 10 په طاقت 15 څو دی؟ 1 لک، یویز، لسیز، سلیز، زریز، لزری، سلزی، 100 زره یا 1 لکو ته ویلی شي څو؟ یو نیوټن قوه د 100 زره ډاین قوې سره برابره ده. یعنی ډاین ډیر کوچنی واحد دی او همدارنګه نیوټن د قوې غوندې لوی واحد دی. همدارنګه د رابرت هوک په نامه یوه فیزیک پوه کشف کړه چې څومره د قوې اندازه لویږي د فنر اندازه هم تغییر مومي. یعنی که موږ یو فنر ولرو د بیلګې په توګه دغسې یو فنر کې وي، څومره چې په دې باندې قوه ځوړندوو د فنر اندازه هم زیاتوالی پیدا کوي، او څومره چې قوه کمیږي د فنر اوږدوالی هم کمیږي. یعنی رابرت هوک دا ثابته کړه چې د قوې زیاتوالی مستقیما متناسب د فنر د اوږدوالي سره دی. یعنی چې څومره قوه ډیره وي د فنر اوږدوالی به هم ډیر وي، او چې څومره قوه کمه وي د فنر اوږدوالی به هم کم وي. چې دا تاسو په خپل ورځني ژوند کې هم څنګه کولی شئ په اثبات او تجربه باندې رسولی شئ. ښه، بل دا چې فرعي عنوان دی د قوې وکتوري خاصیت. دا وایو ګرانو دوستانو که مونږ متوجه شو دې ته چې په تعریف کې مو هم وویل قوه یو وکتوري کمیت دی، یعنی بر علاوه د مقدار او اندازې نه چې لري لوري او جهت ته هم اړتیا لیدل کیږي. په کتاب کې چې کوم مثالونه دلته راغلي دي هغه تاسو وګورئ. هغه فعالیت چې په 22مه پاڼه د کتاب کې راغلی دی، یو کتاب یې د میز سر په عمودي ډول باندې ایښودی دی او په هغې باندې قوه وارده کړې ده. په هغې باندې که هر څومره قوه په عمودي توګه باندې وارده کړو، یعنی دا کتاب که موږ ولرو او د میز په سر باندې ایږدو، په دو باندې په عمودي ډول باندې هر څومره قوه چې وارده کړم د حرکت نه کوي، ځکه د مقابل کې مانع شته دی چې خپله میز دی او لوری یعنی بدلون نه مومي. قوه مصرفیږي لیکن لوری بدلون نه مومي. که چیرته هم زه کمه غوندې یا لږ غوندې قوه په یو داسې جهت وارده کړم چې هغه د کتاب تغییر وکړي، د بیلګې په توګه زه په یو مسیر باندې څنګه کوم د باندې قوه واردوم او کتاب له خپل ځای څخه په اسانۍ سره کېدای شي چې تغییر وکړي یا بدلون وکړي، چې دې ته ویلی شي د قوې وکتوري خاصیت. یعنی قوه یو وکتوري کمیت دی چې بر علاوه د اندازې مقدار څخه جهت هم لري. قدرمنو زده کوونکو، د همدغه درس په ادامه باندې تاسو پوهیږئ چې په دې درس کې موږ څه معرفي کړل. په لنډه توګه ویلی شم چې د قوې واحدات مو په 2 سیستمو کې معرفي کړل چې یو نیوټن او بل ډاین دی. نیوټن مو هم معرفي کړل چې هغه مقدار قوه ده چې په 1 کیلوګرام کتله باندې عمل کوي، هغې ته 1 متر پر ثانیه مربع باندې تعجیل ورکوي. همدارنګه ډاین مو هم تعریف کړل چې د هغه مقدار قوې څخه عبارت دی چې په 1 ګرام کتله باندې عمل کوي، هغې ته د 1 سانتي متر پر ثانیه مربع باندې تعجیل ورکوي.
همدارنګه مو د رابرت هوک قانون هم مطالعه کړل چې هغه فرمایي چې د قوې زیاتوالی مستقیما متناسب دی د فنر د اوږدوالي سره. همدارنګه مو په دې باندې هم پوه شو چې قوه یو وکتوري کمیت دی، یعنی بر علاوه د دې نه چې هغه مقدار اندازه لري هغه باید څه ولري، جهت او لوری هم ولري. او د دې لپاره چې په موضوع باندې ښه حاکمیت پیدا کړو او موضوع مو په ذهن کې کینی، هیله د تاسو نه لرمه چې د کتاب د پای د دغو څپیر کې د پای لنډیز تاسو په دقت او کره توګه مطالعه کړئ او هغه یاد کړئ. او دوهم دا چې ستاسو کورنۍ دنده به دا وي چې د څپیر کې د همدغه څپیر کې په پای کې تمرین چې دی هغه ستاسو کورنۍ دنده ده. هیله ده چې تاسو هغه تمرین په دقت سره کار کړئ او هغه حل کړئ. که غواړئ چې د فیزیک کتاب زده کړئ، په آخر د څپیر کې چې کوم لنډیز او کوم تمرین وي هغه حتما باید تاسو په یادو باندې زده کړئ او هغه حل کړئ. ترڅو چې بیا هم زه ستاسو چوپړ ته حاضر یم، تاسو په لویو بخښونکي خدای سپارم. وخت او شیبې مو نیکمرغه.